د ټولو نه اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې دوره مصروفه ټایم کې موږ له دلته کې راغلې د موږ نه خبره کې د الیکشن په حوالې سره به زه درته دا ووایم چې د مهنګایۍ د بدامنۍ د ګرانۍ او د هغې خلاف ریفرنډم دی او بس عوامو له اوس پکار دی چې کومو خلکو د دروغو وعدې کړې وي نن هغه ټایم راغلی چې هغه د خپل هوډ په د هغې په حق کې استعمال کړي او د هغې نه خپله بدله والي. ټولو نه اول خبره خو زه دا کوم چې یو دکاندار تاله یو تروړه په 600 روپۍ درکوي او ته راشې د هغې دکان باندې ته قبضه واچې او هغه دکان ته والې او بیا کتروړه خلک راځي او هغې له په 1400 روپۍ باندې ورکې او ته ورته وایې چې تېر شوی حکومت غل دی او تېر شوی حکومت چې دی نو غلاګانې کړي دي او تېر شوی حکومت غل دی. هغه خو تا ثابته کړه چې هغه حکومت خو غل نه دی هغې به تروړه په 600 ورکول او ته یې په 1400 روپۍ ورکې نو 10 درجې خو ته غلې. نه ما سره اودش دی نه ما سره چې دی نو وسایل شته نه ما سره سرکاري عملې شته نه بجلی ټرانسفارمر شته نسته نشته ما سره خو د خلکو استاسو د عوامو مینه محبت دی چې کم ځای ته ځو الحمدلله په ډایره کې دوره ټایم نشته چې خلکو له ټایم ورکو خلکو د خدای پاک قدر وکړي او هر ځای نه خلکو رسپانس را روان دی چې موږ له راشئ ما سره خو سالم کل شمولیت یې وکړي دا د دې رسپانس نه علاوه خو تاسو ته بس ښه ښکاري. الله پاک چې کامیاب کړو دا خو زه خبرې نه کوم دا خو زه پریکټیکل تاسو ته ښیم خصوصا دا نوجوانان چې کوم ما سره ولاړ دي دا مشران ما سره ولاړ دي نو چې دی زما په شا باندې او زه دی سره یم نو بیا به موږ انشاءالله د خپل تحصیل صوبه نه به ماډل تحصیل جوړو. نور که څه نه شو کولی نو زما سره چې کوم نوجوانان دي خپله د صفایي کارونه کولی شو چې دی نو لارې کوڅې صفا کولی شو او دا چې کوم زموږ په لاسو کې اختیارات انشاءالله د هغې نه به بړ چړ کړ چې دی نو ایسالو او دا نوجوانان به زما مټ او زه به دی سره یم انشاءالله. 19 دسمبر چې الیکشن را روان دی نو زه د خپلو عزیزانو ته خصوصا د تحصیل صوبه دی او د ضلع صوبه دی هغه مشرانو ته وایم چې کومې نارې باندې د حکومت راغلی او د تبدیلۍ نارې والې نو زه ټیک ته منم چې نوجوانانو زموږ دا دوکه شوي دي یا دی هغه سوچ چې او عمران خان په کومه ناره باندې را روان دی د مدینې ریاست به جوړو په ملک بدایي او که بجلي ګرانېږي نو وزیر اعظم به غلي او په 8 روپۍ لیټر په 8 روپۍ یونټ بجلي واغه په ده په کنټینر باندې چې نن بیلونه شټول وي بجلي ګرانه شوه نن بیګا چې دی نو 4 روپۍ 75 پیسې بجلي نوره ګرانه شوه یونټ. نو زه عوامو ته دا وایم چې خدای دپاره که تاسو د دې تبدیلۍ نه تنګ یې نو په 19 دسمبر باندې راپاسئ او دی له داسې بردناک شکست ورکوئ چې خلکو ته هم پته ولګي د عوامو ته هم پته لګي د هغه خلکو ته هم پته لګي چې دی چا راوستي وو د عوامو سره یې څه وکړل د پاکستان سره یې څه وکړل او د معیشت سره یې څه وکړل د ملک چې دی نو میډل کلاس خلک یې بالکل ختم کړو غریب خو د مخکې نه غریب پریشان و. نو دغه په 19 دسمبر باندې زما د پاکستان د تحصیل صوبه د مشرانو کشرانو میندو خویندو نوجوانانو ته دا درخواست دی چې راپاسئ او دی له داسې یو عبرتناک شکست ورکوي چې بیا دی نه په سیاست کې مداخلت کوي او نه چې دی نو بیا د دې مشرۍ کوي ځکه چې دا مشري کول دا ملک چلول دا نظام چلول دا د هر چا کار نه دی.